بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د روغ او جوړ سئ. تیر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تیر درس په جغرافیه کې د نفت په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې نفت په نړۍ کې د نړۍ په کومو هیوادونو کې د نړۍ په کومو لوی وچو کې د کومو لوی په هیوادونو کې دي او د دې ترڅنګ خپل د نفت په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل او د نفت د استعمال په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړې دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسول اوسئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم دغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تاسو پاملرنه هم غواړم تر څو تاسو نننی موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ هغه موضوع چې نن غواړم پرې بحث وکړم او تاسو ته معلومات وړاندې کړم او تاسو پاملرنه هم غواړم تر څو تاسو دغه نننی موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. هغه موضوع چې ده هغه طبیعي ګاز ده. نن به موږ د طبیعي ګازو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کوو. البته د طبیعي ګازو په اړه خو موږ په تېرو لوستونو کې د جغرافیې په 11 ټولګي په لومړني څپرکو کې موږ د طبیعي ګاز په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړی ده. خو د افغانستان کې دا چې د افغانستان په کومو خواو کې په کومو ولایتونو کې د نفتو نه ګرانو زده کوونکو د ګازو طبیعي زیرمې شتون لري. د دې ټولو موضوعاتو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کوو. یعنې مطلب دا چې موږ د ګازو په اړه یو څه معلومات لرو خو هغه څېړنه چې موږ د طبیعي ګازو په اړه کړې وه هغه په افغانستان هېواد کې. نو نن به موږ د طبیعي ګاز په اړه لولو. اول په لومړي قدم کې به لولو چې طبیعي ګاز خپله څه ته ویل کېږي، څنګه یې موږ ترلاسه کولی شو، د اقتصاد له پلوه څومره ارزښت لري. بیا به وروسته له دې موږ د دغه موضوعاتو په اړه به لولو چې طبیعي ګاز د نړۍ په کومو هیوادونو کې شتون لري او کوم هیواد په زیاته فیصدي طبیعي ګاز کولی شي چې هغه چې تولید کړي. د دې ټولو موضوعاتو په اړه به نن موږ لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. نو راځو خپل د درس په لور. نو راځو په لومړي قدم کې نفت ګازو ته چې ګاز خپله څه شی دی، د څه شي له بقا نه ګاز ترلاسه کیږي او خپله ګازو تعریف موږ څنګه تعریفولی شو. ګاز چې دی ګرانو زده کوونکو د ډیرو لویو ژوو له فوسیلونو څخه چې میلیونونو کاله مخکې تر رسوبي طبقو لاندې راغلي او د زیات فشار او تودوخې له امله د هوا د نشتونوالي په اوږده موده کې د بڼه بدلون موندلی او د دغه لویو ژوو بڼه چیش ته تبدیله سوې، ګازو ته تبدیله سوې. همدغه ته چې ویل کېږي همدغه هغه پروسه ده چې ګاز کولی شي چې موږ ورنه چې کړو تولیده کړو. په عمومي ډول داسې موږ ویلی شو چې د لویو ژوو یعنې د لویو حیواناتو فوسیلونه کله چې مثلا لوی ډېر داسې لوی یا غټ حیوانات یا هم ژوي کله چې مړه کېږي هغه په ځمکه کې ګرانو زده کوونکو پاتې کېږي. د دې فوسیلونه په ځمکه کې پاتې کېږي. د ځمکې په لاندنۍ طبقو کې د میلیونونو کلونه په دغه فوسیلونو باندې تېرېږي او دا د دې سبب ګرځي چې د تودوخې، فشار او د هوا نشتونوالی له امله په دغومره موده کې چې یعنې کلونه میلیونونه کلونه پکې تېرېږي دا د دې سبب ګرځي چې دغه د لویو ژوو فوسیلونو بڼه مبادله سي چې ته ګازو ته مبادله سي. نو دغه پروسې ته چې ویل کېږي ګاز چې بیا موږ کولی سو چې ګاز ورنه چې کړو ترلاسه کړو. یعنې ګرانو زده کوونکو د ځمکې په لاندنۍ برخه کې چې زیات فشار شتون لري د ځمکې له طرف نه تودوخه پکې زیاته اوسېږي او هوا پکې شتون نه لري. نو په دې برخه کې دغه د لویو ژوو فوسیلونه چیشته او به د تورسوي قسمته په سر میږم. نو د دې ترڅنګ دغه د لویو ژوو فوسیلونه چیشته تبدیلیږي، فوسیلونه خپله هم دا ګازو ته تبدیلیږي. همداسې ګرانو زده کوونکو موږ داسې هم ویلی سو چې طبیعي ګاز د چاڼ کولو څخه وروسته د سون او د تودوخې د تولید لپاره چې کېږي تولیدېږي. یعنې مخکې له دې نه چې تصفیه نه شي د سون د موادو او د تودوخې لپاره موږ نشو کولی چې هغه چې کړو هغه استعمال کړو. او همدارنګه خپله د طبیعي ګاز د تصفیه کولو نه وروسته کله چې موږ دا تصفیه کوو یا هم چاڼ کوو په خام ډول په پتروشیمي کارخانو کې هم چې کېږي په یو ورنه ګټه اخیستل کېږي او یو شمېر ډول موادو باندې چې کېږي اړول کېږي. او دې ترڅنګ موږ دا هم ویل چې د طبیعي ګازو زیاتره زیرمې د نفتو سره یو ځای دي. د نفت کله چې هغه د نفتو څاګانې ویستل کېږي په لومړي قدم کې د نفت په سر کې ګاز شتون لري، بیا په ټیټه برخه کې په لاندنۍ برخه کې نفت شری شتون لري. او دې ترڅنګ داس هم موږ ویلی شو چې په هغه ځایونو کې چې هلته د ګازو زیرمې وي او هلته طبیعي ګاز د استحصال د مرکزونو څخه د استهلاک او لګښت ځایونو ته په ځانګړي نللیکو کې چې کېږي لیږدول کېږي. همداسې موږ داسې هم ویلی شو چې طبیعي ګاز د انرژي د تولید یوه ډېره ښه منبع یا سرچینه ده. یعنې خپله طبیعي ګاز چې ده د انرژي د تولید ډېره ښه سرچینه او منبع ده چې موږ د ده په اړه په تېر درسونو کې کله چې موږ د انرژي درس لوسته د انرژي په اړه ما تاسو ته معلومات وړاندې کوو. نو د هغه منابعو یا سرچینو په لړ کې یو هم ګازو چې د انرژي د تولید لپاره ډېره ښه سرچینه چې کړې برابره کړې ده. او د دې ترڅنګ خپله دغه نن ورځ خپله د طبیعي ګاز چې د اقتصاد په برخه کې هم
زښته زیاته مهمه ونډه لري او د دې سبب ګرځي چې د کومو هیوادونو کې چې د طبیعي ګاز زیرمې شتون لري هغه اقتصادي کچه پکې اقتصادي کچه پکې لوړه بوزي. نو له همدې امله ټوله نړۍ موږ داسې ویلی سو چې ټوله نړۍ کې هغو څخه استفاده ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او د تولید او د خپله د تولید کچه او اندازه هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. نو د دې تر څنګ چې موږ داسې ویلی سو چې نه یوازې دا چې د خپله ګاز طبیعي ګاز څخه د انرژي په برخه کې موږ ګټه اخیستلی سو، بلکې د ګاز څخه د پخلي کولو لپاره، د کورونو د تودولو لپاره، د رڼا لپاره او د زیاتو یو شمېر کیمیاوي مرکبونو لپاره هم موږ د طبیعي ګاز څخه څه کوو ګټه اخلو. نو دلته راځو ګرانو زده کوونکو، بله موضوع چې باید نن ورځ تاسې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ هغه دا ده چې د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په لاندنیو برخه کې چیرې شتون لري. یعنی په نړۍ کې هغه هیوادونه چې د ګازونو لوی زیرمې پکې شتون لري او په پوره اندازه طبیعي ګاز پکې شتون لري، د هغه په اړه به څه کوو لولو. چې هغه کوم هیوادونه دي هغه آسیایي روسیه ده، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتونه، ایران، افغانستان، ازبکستان او د دې تر څنګ بل ترکمنستان. دا هغه هیوادونه دي چې د ګازو زیرمې پکې په یعنی په زیاته ډول پکې چې شتون لري او دلته د ګازو زیرمې چې شوي تثبیت شوي دي. او همداسې بیا موږ په دغه هیوادونو په لړ کې ګرانو زده کوونکو روسیه هغه لومړنی هیواد ده چې طبیعي ګازونو تولید پکې د طبیعي ګازونو په تولید کې زښته زیاته مهمه ونډه چې کړې لوبولې ده. یعنی د دغه هیواد ګازونو لوی سیمې چې دي د ولګا د سیند په شاوخوا او د سارتوف او د مسکو په سیمو کې چې دي شتون لري. او همداسې موږ ویلی سو چې روسیه په یوازیتوب سره په ټوله نړۍ کې څومره په ټوله نړۍ کې په سلو کې 33% همغه طبیعي ګاز چې کوي تولیدوي. نو د همدې لپاره روسیه نظر په نورو هیوادونو کې د طبیعي ګاز زیرمې پکې زیات شتون لري، ځکه چې همغه په ټوله نړۍ کې د 100 څخه 33% په یوازیتوب سره د طبیعي ګاز زیرمې پکې چې دي شتون لري او طبیعي ګاز پکې تولیدوي. بیا د دې تر څنګ که چیرې امریکې ته رسو، د امریکې په متحده ایالتونو کې خپله د امریکا ایالتونه او کاناډا ده چې د طبیعي ګازونو زیرمې پکې شتون لري. همداسې موږ داسې هم ویلی سو چې د کاناډا طبیعي ګازونو نلیکه د البرټا یعنې د کاناډا په لویدیځه برخه، البرټا یعنې ګرانو زده کوونکو د کاناډا لویدیځه برخه او شاوخوا برخو څخه هغو سیمو ته غځول شوي دي چې هلته ورڅخه چې کېږي هلته ورڅخه کار اخیستل کېږي. مطلب دلته دا د ګرانو زده کوونکو موږ ویل چې د امریکا په خپله د امریکا په متحده ایالتونو کې هم د د طبیعي ګازونو زیرمې شته او د دې تر څنګ په کاناډا کې هم شتون لري. په کاناډا کې دغه د طبیعي ګازونو زیرمې چې شتون لري دا د دې سبب ګرځېدلی ده چې د کاناډا په لویدیځه برخه او د لویدیځه خپله د کاناډا د لویدیځې برخې په شاوخوا برخو کې هغه سیمو ته یعنې داسې نلیکې غځول شوي دي چې هلته هم د طبیعي ګاز څخه چې کوي ګټه اخلي. بیا وروسته له امریکې څخه او کاناډا څخه وینزویلا د طبیعي ګازونو یو لوی تولیدونکی هیواد دی. یعنې د دې تر څنګ چې خپله امریکا او کاناډا د طبیعي ګازونو تولیدونکو هیوادونو له جملې څخه ځي، بیا د امریکا او د کاناډا څخه وروسته بل هیواد چې دغه چې ده هغه وینزویلا ده. خو دا هم موږ ویلی سو چې د دې امله چې د تولید مرکزونه د سوداګري او د بازارونو څخه لرې دي، نو په زیاته اندازه په ډېره لږه اندازه د طبیعي ګاز د وینزویلا څخه نورو هیوادونو ته چې کېږي صادریږي. او همداسې او له پاتې نورو څخه د هیواد په دننه د نفتو په زیرمه او د فشار د تولید په کار کې د تولید په برخه کې ورڅخه چې کېږي کار اخیستل کېږي. د لا زیاتو معلومات لپاره تاسو د کتاب 130 پاڼې ته لاړ شئ او د طبیعي ګاز په اړه په بشپړ معلومات هم ترلاسه کړئ. چې دلته ګرانو زده کوونکو په دې پاڼه کې موږ ته داسې معلومات راکړی ده چې پرته له امریکې څخه بیا په اروپا که چیرې موږ رسو د طبیعي ګازو په برخه کې، نو ایټالیا هغه هیواد ده چې د ګازونو د تولیدولو زیرمې پکې مخ په پرمختګ دي او حتی د ایټالیا په لږه اندازه ګاز د لیکو له لارې د فرانسې د تولوز او بوردو ښارونو ته چې کېږي لیږدول کېږي. خو خپله په فرانسه کې چې طبیعي ګاز زیرمې شتون لري هغه په کومه سیمه کې، هغه یو سیمه چې د لاک په نامه ده، په هغه سیمه کې چې شتون لري. او دغه سیمې د فرانسې په دغه سیمه کې چې لاک سیمه ده، دغه سیمه کې چې طبیعي ګازونه شتون لري، دغه ګاز چې دي د دې لپاره چې ډېر صرفه لري او تودوخه یې زیاته ده، نو د همدې لپاره موږ ویلی سو چې په پولادي نلیکونو کې لیږدول کېږي. یعنې حتی دغه ګازونه چې دي د دې لپاره چې تودوخه یې زښته زیاته ده، د فرانسې په لاک سیمه کې چې دغه ګازونه شتون لري، نو د همدې لپاره په همدې فولادي نلیکونو کې چې دا نور ګازونه د یو سیمې نه بل سیمې ته لیږدول کېږي، دغه ګاز چې په د فرانسې په لاک سیمه کې شتون لري دا ګاز نشو لیږدول کېدلی. یعنې د دې ځواک
نه لري چې دا غاز چې کې ولېږدول شي، ځکه چې دا چې د تودوخه یې زښته زیاته ده نو په دې ډول سیمه کې باید د غازونو د نل لیکې له یو ځانګړي الیاس څخه جوړ شي تر څو چې د توانایي ولري چې یو هېواد نه بل هېواد ته یو سیمې نه بل سیمې ته د نل لیکو په واسطه دغه غازونه چې کې ولېږدول شي. بیا د دې تر څنګ داسې هم کولی شو چې د غازونو د لیږدولو په برخه کې بله مهمه موضوع دا ده چې د منځنۍ ختیځې څخه لویدیځ اروپا ته د غازونو لیږدول یا مصرف کول دي، چې موږ داسې ویلی سو چې خپله که چیرې لویدیځه اروپا موږ وګورو، لویدیځه اروپا چې ده په زیاته کچه یعنی په زیاته اندازې او په زیاته کچه اندازې طبیعي غازونو ته چې لري اړتیا لري، او چې غواړي دغه غازونه یعنی لویدیځه اروپا غواړي چې خپل د غازونو دغه نیمګړتیا د وینزویلا او د پارس د خلیج په شاوخوا کې چې د غازونو د طبیعي غازونو کوم زیرمې شتون لري هغه نه چې کې هغه نه ترلاسه کړي. خو لویه ستونزه دا ده چې په ارزانه توګه د مصرف کوونکو سیمو ته د هغه لیږدول دي، او دې تر څنګ د سمندري لارې چې د غاز په هغه بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوي دي، یعنې د څه خاصې بیړۍ شتون لري چې د طبیعي غاز لپاره دي، یعنې د خپله د طبیعي غاز د لیږدولو او رالیږدولو لپاره جوړ شوي دي، له منځنۍ ختیځ اروپا څخه لیږدول کېږي. خو غوره لاره یې هغه نللیکه ده چې قطر چې شی اوسېږي لوی قطر ولري. یعنې ګرانو زده کوونکو د دې تر څنګ چې بیړیو کې طبیعي غاز لیږدول کېږي، خو بهتره به دا وي چې په منځنۍ ختیځ اروپایي هېوادونو ته د دغه غازونو لیږدونه په هغه نللیکونو کې وشي چې قطر چې شی اوسېږي قطر یې زیات اوسېږي او زیات قطر لري. همداسې موږ داسې ویلی سو چې په منځنۍ ختیځه خپله منځنۍ ختیځه هېوادونه چې دي د اضافي غاز د ترکیې، یونان، یوګوسلا، اتریش او آلمان له لارې لویدیځ اروپا ته چې کې لویدیځ اروپا ته لیږدول کېږي. د دې تر څنګ د دغه هېوادونو څخه د تېرېدو پر مهال د خپله د هغوی اړتیاوې هم چې کېږي بشپړه کېږي. نو ګرانو زده کوونکو د دې سره زموږ نننی درس هم پای ته رسېږي. نو دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ په عمومي ډول نن موږ د غازو په اړه وپوهېدلو چې ډېر مهمه ده چې تاسو باید په دې درس کې زده کړئ هغه دا ده چې اول د غازو د تعریف په اړه باید پوه سئ چې د غازو پروسه څنګه ده، چې موږ په اړه لوستل چې د لویو ژویو د فوسیلونو څخه میلیونونه کلونه مخکې د رسوبي طبقې لاندې راغلي او زیات فشار او تودوخې له امله د هوا د نشتوالي له امله د بڼه بدلون مومي او چې ته تبدیلیږي غازو ته تبدیلیږي. بل هغه ځایونه چې د غاز پکې دي، یعنې په نړۍ کې هغه هېوادونه چې غاز پکې په بشپړ ډول او په بشپړه اندازه شتون لري هغه اسیایي روسیه، قطر، سعودي عربستان، همداسې نور هېوادونه دي چې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي چې په دغه هېوادونو کې روسیه د هغه هېوادونو جملې څخه ده چې په زیاته اندازه طبیعي غاز پکې شتون لري. همداسې د امریکا په کومو هېوادونو کې چې د اروپا په کومو هېوادونو کې دا چې د خپله کومه موضوع چې د غازونو په لیږدولو او رالیږدولو کې مهمه ده، د دغه موضوعات په اړه بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې تاسو باید نننی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ. نو لار باسو د کورنۍ دنده پلور تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ، بېرته یې ماته په کمنټ کې راولېږئ، ځکه چې اوس تاسې د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو دې پوښتنو ته جواب ورکړئ، بېرته یې ماته حتما په کمنټ کې راولېږئ. او ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې خپل نننی متن د مخکې نه دفعه تر اخره ولولئ. که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوه شوي نهاست کولی شئ چې خپلې ستونزې ما سره په کمنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم. او خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده مو له یاده مه باسئ. د تاسې هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس ته په بشپړ ډول امادګي او چمتووالی ده. د تاسې نوی درس عنوان په نړۍ کې د ډبرو سکاره دي چې د متن به د مخکې نه دفعه تر اخره ولولئ تر څو زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم، تاسو په سمه توګه هماغه مطلب او مفهوم یې ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم، تاسو په الله پاک سپارم. الله په امان.